سلامونه درنو ملګرو، ستړي مشئ، هیله ده روغ او جوړ یې. نن غواړم تاسو سره په دې ویډیو کې د داسې دوه مهمو کیبورډونو په اړه باندې معلومات شریک کړم چې تاسو یې کولی شئ خپل موبایلونو ته د پلی سټور نه را ډاونلوډ کړئ. دغه لومړی کیبورډ چې دی دا داسې یو کیبورډ دی چې د نړۍ د 1500 ژبو نه زیاتې ژبې پکې دي او تاسو کولی شئ چې په دغه ژبو کې را ډاونلوډ کړئ. د پښتو دپاره هم د ټولو نه ډېر زیات ښایسته کیبورډ دی، تاسو یې په خپلو موبایلونو کې انسټال کړئ. او دویم کیبورډ به زه تاسو ته وروسته وښیم، خو لومړی راځو د لومړي کیبورډ د ښودلو په طرف باندې. خو د تاسو نه دا هیله کومه که زما چینل مو نه سبسکرایب کړی، هیله ده چې سبسکرایب یې کړئ. اوس راځو د کیبورډونو د ښودلو په طرف باندې. لومړی به راشئ پلی سټور ته. په پلی سټور کې به تاسو ولټوئ جی بورډ به ولټوئ. نو دا دی موږ ته راغی جی بورډ. او دا اوس ملګرو ګوره د 1 میلیارد خلکو نه زیاتو خلکو ډاونلوډ کړی دی. 7 MB چې دی د وزن دی. او ګوره ریویو چې دا 8 میلیونه زیاتو خلکو ورباندې ریویو ورکړې ده او 4.5 ریویو ده. نو تاسو کولی شئ چې دا په خپل موبایل کې ځان ته ډاونلوډ کړئ او انسټال یې کړئ. خو ما دا کیبورډ د مخکې نه انسټال کړی دی. اوس راځو زه تاسو ته دا ښیم چې تاسو په هر ځای کې غواړئ چې لیکل وکړئ، نو کولی شئ. زه دلته غواړم چې یو نوی میسیج ولیکم چې موږ څنګه کولی شو دغه. ګوره دا کیبورډ دی، تاسو یې ژبې د کوم ځای نه جمع کولی شئ. دغلته به تاسو راشئ، په دغه 3 ټکو باندې به کلیک کړئ. دې 3 ټکو باندې چې کله کلیک کړئ بیا به سیټینګ ته راشئ. سیټینګ ته چې راغلی، سیټینګ نه وروسته به بیا تاسو دغه لینګویجز چې لیکلی په دې ځای باندې به کلیک کړئ. دې ځای باندې چې کله کلیک کوو تاسو کومه غواړئ، کومه ژبه غواړئ چې جمع یې کړئ، نو تاسو جمع کولی شئ. په اډ کیبورډ باندې به کلیک کړئ. دا ګوره مختلفې ژبې دي. دا هر یوه ژبه تاسو دا ټولې ژبې کې که هر یوه ژبه تاسو کاروئ، نو دا ټولې ژبې تاسو کارولی شئ. ګوره که تاسو غواړئ چې پښتو جمع کړئ، اډ کیبورډ ما پښتو تیار جمع کړې ده، نو پښتو باندې به کلیک کړئ او ډن به یې کړئ. نو موږ ته به پښتو دا دی جمع شوه. زه غواړم دا پښتو بیرته لرې کړم، نو په دې باندې به کلیک وکړئ او دې ځای نه به دا کلیک لرې کړئ او ډن باندې به کلیک کړئ. موږ ته هغه پښتو لرې شوه بیرته. اوس که تاسو غواړئ چې اردو ژبه جمع کړئ، نو اډ کیبورډ باندې به کلیک کړئ او دغه ګوره اردو یې لیکلې ده، په دې اردو باندې به کلیک کړئ او ډن به یې کړئ. په دې ډن باندې به کلیک وکړئ، نو تاسو ته به دا اردو هم جمع شي. زه نه غواړم چې اردو جمع کړم، که غواړم چې لرې به یې کړم بیرته، نو دې ځای نه به دا کلیک لرې کړم. موږ ته اردو لرې شوه موږ سره. ښه، اوس د دې ځای نه موږ ژبې جمع کړې ملګرو. کولی شو چې دې ځای کې تیم ورباندې بدل کړو. تیم یعنې دغه کوم رقم چې دا موږ کولی شو چې تیم د دې ځای نه دغه هر تیم چې تاسو غواړئ کیبورډ به ستاسو په دغه طریقې باندې تاسو ته راځي. کولی شئ چې د خپل تصویر هم د تیم په شکل کې ځان ته د کیبورډ کې راولئ. ملګرو اوس راځو د دویم کیبورډ په طرف باندې چې تاسو ته زه دویم کیبورډ هم وښیم چې دا هم ډېر زیات مهم کیبورډ دی. تاسو کولی شئ چې دا هم د پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. پلی سټور ته به راشئ او ولیکئ چې مایکروسافټ سویفټ کی مایکروسافټ سویفټ کیبورډ. دا کیبورډ دی ملګرو، تاسو کتلی شئ چې دا د 1500 میلیونو نه زیاتو خلکو ډاونلوډ کړی دی. 10 MB وزن دی. 3 میلیونه نه زیاتو خلکو ورباندې ریویو ورکړې ده او ریویو یې 4.3 سټار دی. نو تاسو کولی شئ چې دا هم ځان ته په خپل موبایل کې انسټال کړئ. د نړۍ د ډېرو زیاتو مهمو کیبورډونو نه یو مهم کیبورډ دی. نو ما سره جی بورډ تیار شته دی ملګرو. زما جی بورډ کیبورډ خوښ دی، هماغه مې انسټال کړی. که تاسو غواړئ چې جی بورډ انسټال کړئ نو کولی شئ، او که غواړئ چې مایکروسافټ سویفټ کی کیبورډ انسټال کړئ. دا د ټولو نه مهم کیبورډونه دي. کولی شئ چې دا ځان ته په خپل موبایلونو کې انسټال کړئ. هیله ده ویډیو مو خوښه شوې وي. که ویډیو مو خوښه شوې وي د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډېره زیاته مننه.